دا ویډیو په اصل کې مونږ کاپی کړې ده د ټیسټ کولو لپاره چې په حقیقت کې دغه فارموله کار کوي او کنه. په یوټیوب باندې په 1.2 میلیون ویوز راغلي، په فیسبوک باندې په همدې ویډیو باندې د 3 میلیون هم زیات ویوز راغلي، په ټیک ټاک باندې موږ نه دا اپلوډ کړی او په موبایل کې په کاین ماسټر باندې دا ایډیټ شوی ده. تاسو هم ګورئ پته برته ولګي. خلک وایي 4000 غنټې واچ ټایم پوره کول، دا خو ډېر ګران کار دی. د دې یو ویډیو نه تقریبا 1 لک غنټې واچ ټایم موږ ته راغلی. دا سبسکرایبرز دي او ریونیو پرې د خیر هغې سره بیا ګورو. اوس وخت کې دا ویډیو زموږ په چینل باندې نشته، مونږ انلیسټډ کړل، دا ختمه کړم ځکه بس دا اس یو ټیسټ و. کله چې مونږ تاسو ته یو خبره کوو نو لاولې مونږ ټیسټ کوو چې په اصل کې کار کوي او کنه، خو ډېر زبردست رزلټ یې ورکړو. نو د خبرې مطلب دا دی چې په هندي کې او په اردو کې ډېر زبردست کانټینټ پروت دی. د هغوی به یو ټیم وي په سکرپټ باندې، په هر څه باندې ډېره زیاته خواري کوي. هغه د هندي اردو خبرې چې کوم دي هغه پښتو ته ترجمه کوي، په خپلو الفاظو کې راوړي. نو یو ډېر غټ چانس دی سره اوس وخت کې ډېر کم خلک لګیا دي چې د اردو هندي کانټینټ دا پښتو ته راوړي. بل ایډیټینګ ورکې سمپل کوه. په کاین ماسټر باندې دا شي بیا په 1.2 میلیون ویوز راغلي. کاین ماسټر یوز کړئ، کیپ کټ یوز کړئ، ټول هر څه ستاسو په موبایل باندې کیږي. او کله چې ستا دلته په دې طریقه باندې $100 شروع شي، بیا د اردو هندي طرف ته هم راتللی شي، هلته هم چینل جوړولی شي، په انګلیش کې هم چینل جوړولی شي، خپل ټیم هم جوړولی شي. که چېرته تاسو خامخا په یوټیوب باندې کار کول غواړئ او دا هر څه په ډیټیل سره سټپ بای سټپ زده کول غواړئ په اسانه پښتو کې، بیا تاسو زموږ د یوټیوب اټومیشن کورس جوین کولی شئ. ځکه په دې کې د یوټیوب په باره کې تاسو ته چې سم زده کول پکار دي، د الف نه ای پورې هر څه ورکې شته. انشاءالله ستاسو یو پیسه هم نه ضایع کېږي او په نږدې وخت کې به تاسو خپل هدف ته ورسیږئ.